پر پاکستان د هند د ځانمرګو ډرون الوتکو بریدونه لا هم روان دي او پاکستانی منابع د ځینو ویډیوي ثبوتونو په خپرولو سره وایي چې د پنجاب په وهاړې، پاکپټن او اوکاړه کې د هند شپږ ډرون غورځولي دي. د پاکستان پوځ وایي د اسرائیل او هند ساخت 15 ډرون الوتکې تر اوسه غورځولي او لا هم دفاعي حرکتونه ترسره کوي. بل لور ته هندي پوځ وایي چې په ټولو هوایي ډګرونو کې دفاعي کچه لوړه شوې او امنیت ټینګ دی. پاکستان ته د حملې کولو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تېره شپه یې هم د پاکستان حملې شنډې کړي دي. د هند دغه ډرون د توغندي په څیر توغول کیږي. 10,000 کیلومتره په هدف پسې ځغاسته کوي. مسلسل 9 ساعته الوت کوي. 23 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم لیږدولی شي او بالاخره له غورځېدو سره ځانمرګی برید هم ترسره کوي. خو پاکستان وایي د هند همدا ډول 15 ډرونونه یې غورځولي دي. په ورته مهال امریکا بیا ویلي چې د هند او پاکستان جګړه ساري. هغوی له دواړو هیوادونو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي.